اوس زه د پښتو ادبي دوستانو مرکې مردان چیرمین او ډېر خوږ انسان زموږ ډېر خوږ ملګری صدیق اکبر رضا صاحب ته بلنه ورکوم په درناوي سره چې راشي. ملګری ساحل صاحب یو شعر د ساحل یوسفي صاحب که برباد دی کور زما استاد مینې که آباد دی خو بس یو اسلام آباد دی. دا چونکې د صدر صاحب په اجازه باندې د کتابونو مخکتنه ده نو راشد خټک صاحب ته او طیب الله صاحب ته مبارکي ورکوم او د دې کتابونو د عنوان لاندې یو نظم دی د عقل او د مینې زمزمې دي کتابونه د عقل او د مینې زمزمې دي کتابونه د ژوند د رڼاګانو قافلې دي کتابونه د کرکې او د بغض د انا په دې فضا کې د کرکې او د بغض د انا په دې فضا کې سندرې دي نغمې دي ترانې دي کتابونه نظر د حسن غواړي پیمانه د وزن غواړي نظر د حسن غواړي پیمانه د وزن غواړي راغونډه زمانه کې زمانې دي کتابونه وړاندې د هیرسونو په ټکرې خوري لګیا دي وړاندې د هیرسونو په ټکرې خوري لګیا دي ایس کرنې پاکي آینې دي کتابونه وړاندې د هیرسونو په ټکرې خوري لګیا دي ایس کرنې پاکي آینې دي کتابونه د مرګ او د جمود ډلې دا نوي نړندې دي د مرګ او د جمود ډلې دا نوي نړندې دي د ژوند سره دا څومره یارانې دي کتابونه د مرګ او د جمود ډلې دا نوي نړندې دي د ژوند سره دا څومره یارانې دي کتابونه د دې نه لوی عزت د کائنات په ژوند کې نشته د دې نه لوی عزت د کائنات په ژوند کې نشته ادم ته د خالق د لاس تحفې دي کتابونه د دې نه لوی عزت د کائنات په ژوند کې نشته ادم ته د خالق د لاس تحفې دي کتابونه او هم دغه تصویرونه مو د فکر سرمایه ده هم دغه تصویرونه مو د فکر سرمایه ده زمونږ احساسات زمونږ جذبې دي کتابونه او شعر د چې په دې مطلبي دور کې دی دومره بې حسۍ کې په دې مطلبي دور کې دی دومره بې حسۍ کې کتاب ته بس سم شو چې سیرې دي کتابونه او د اړون شعور په چرته د اخلاص سجده ونه کړه د اړون شعور په چرته د اخلاص سجده ونه کړه قسم د غوړېدلې مصلې دي کتابونه مننه د اړون شعور په چرته د اخلاص سجده ونه کړه قسم د غوړېدلې مصلې دي کتابونه د مینې او د امن سربالاس پړ دي کتابه د مینې او د امن سربالاس پړ دي کتابه ټپ شوي تا ته ځکه نن پدې دي کتابونه او د یو بل نه بغیر یې د وجود سمانه نشته د یو بل نه بغیر یې د وجود سمانه نشته بنیان لکه حروف دي او نقطې دي کتابونه او مکتره چې د لوح او د قلم د محبت خواږه پکې دي د لوح او د قلم د محبت خواږه پکې دي رضا د هر سړي د زړه زمې دي کتابونه ډېره مننه دا د ادبي دوستانو مرکې مردان چیرمین ښاغلی صدیق اکبر رضا صاحب